الله الرحمن الرحیم. پکچر ما شروع کړی و کنه. تر دې زم درس ویلی و. نن وایو شی پکچر بارډر. پکچر بارډر څه ته وایي؟ سایز یې کوچنی کو. ښه، پکچر بارډر د عکس شاوخوا د خط بارډر وایي او دې ځینې تاسو رنګ ورته انتخابوئ چې بارډر یې کوم رنګ ولري. اما رنګ ډېر نه ښکاري ځکه چې دلته تاسو باید هغه ضخامت او ډبلوالی زیات انتخاب کړئ. بیا دلته که چیرې رنګونه تبدیلوئ نو اتومات د عکس بارډر یا شاوخوا خطونه رنګ تنظیمیږي د ځینې. صحیح دی؟ دا یې رنګ شو. او بل نو آوټلاین بیا څه معنی؟ یعنې خط ونه لري. او مور کلر آوټلاین دا معنی چې تاسو نوي رنګونه ورته جوړوئ، انتخابوئ، اوکې ورته وایي. او ویټ د خط ډبلوالی دی، څومره ډبلوالی ولري د ځینې ورته ضخامت ټاکئ. او بل هم لرو ډشز، دا بیا سټایلونه دي چې په کوم رقم یو دنه انتخابوئ، کلیک پې کوئ. دا یې بارډر شو. بل پکچر افیکټ لرو، د عکس افیکټونه دي. بعضې سټایلونه ورکوئ، پرسیټ باندې کلیک وکړئ. پرسیټ کې ډېر سټایلونه لرئ، فقط پاینټر پرې یوسئ، کلیک مه پې کوئ، تاسو ته هلته ښیي. دته پرسیټ وایي. شاډو سیوري ته وایي. که غواړئ چې عکس ته څه ور اضافه کړئ، سیوری ور اضافه کړئ. اوټر سیوری، بیروني سیوری لرو، دونه کولی شئ. او انر داخلي سیوري ته وایي. ښکاري درته داخل د عکس کې، داخل د عکس کې سیوری ولري. پرسپیکټیو بیا څه شی دی؟ دا هم سیوری دی، دا بیرون سیوری درته ښیي په دې شکل. ریفلیکشن بیا انعکاس ته وایي. که غواړئ چې عکس انعکاس ولري نو دې ځینو کولی شي د عکس لپاره انعکاس انتخاب کړي. ګلو بیا داسې رنګونه دي، څلور خواوو ته په دې شکل رنګونه ښیي. اندازه یې کمه وي، پسې څومره چې لاندې راځي اندازه یې ډېرېږي. مختلف هغه دي رنګونه. سافت ایج بیا څه کوي؟ بیا بغلو ته یې وګورئ، دغه څلور خواوو ته یې څنګه کوي؟ دا بغلونه یې سافت کوي، نرم حالت یعنې بکګراوند کې داخلوي په دې شکل. وینئ؟ دا بعضې ډیزاینو کې استفاده کېږي. دا و سافت ایج. بل آپشن لرو بیویل دی. بیویل هم سټایلونه دي. شاوخوا هغه ته یې وګورئ، ښکاري. 3D روټیشن د عکس چرخش دی چې په هرې خوا یې غواړئ تاسو عکس ته ووایئ 3D شکل. بل آپشن پکچر لی آوټ دی. پکچر لی آوټ نه هم د عکس شپ او ډیزاین یې تغیروئ، خو ورسره ټکس یا د متن اجازه هم درکوي چې تاسو ټکس ورسره ولیکئ. هر سټایل مو چې خوښ شي یو کلیک پې کوئ. د ټکس برخه کې کولی شئ چې ولیکئ، ټکس ولیکئ. صحیح دی؟ ښه. او بل آپشن څه شی لرو؟ زه ورته کنټرول زیډ. بیا راځو فارمټ د پکچر لی آوټ شو. هل ټکس کې شی نشته، فقط د ټکس په اړه کوم هغه د پکچر په اړه معلومات ورکوئ. پوزیشن څه شی دی؟ د عکس موقعیت دی. فعلا عکس په کوم ځای کې دی؟ چپ طرف کې پورته. نو دلته ورته وایي چې منځ کې دی وي، ښي طرف ته دی وي. د صفحې منځ کې ښي طرف ته دی وي، د صفحې په منځ کې، او یا هم په چپ طرف کې. دا هم عکس لاندې راوړي، وسط کې وي، او یا هم که ښي طرف کې. د جهتونه دي. راب ټکس څه شی دی؟ راب ټکس ټکس ولیکئ. ټکس ولیکئ. صحیح دی؟ اوس چې کله پکچر راوړئ، پکچر کوم ځای کې راځي؟ د خطو په سر کې. نو ځکه دلته آپشن ورته انتخاب دی، انلاین ویت ټکس انتخاب دی، د ټکسو یا د خطو په سر کې. اما که چیرې نور آپشن انتخاب کړئ، سکویر، ټایټ، تھرو انتخاب کړئ، دا درې وړه یوه وظیفه لري. بیا کولی شئ عکس هرې خوا ته انتقال کړئ او د عکس شاوخوا ته د متن یا د خط اجازه ورکوي. وینئ په دې شکل. دا یو. بل چې کله تاسو نوی عکس راخلاصوئ، همیشه انلاین ویت ټکس وي. انلاین ویت ټکس کې بیا هم دغه عکس سر ته راځي او بل انتقال یې سخت دی چې مثلا یو ځای نه بل ځای ته وړئ، ډېر ورسره مشکل سره مخ کېږئ، یعنې په اسانۍ نه انتقالېږي. د دې په خاطر چې عکس ازادانه هرې خوا ته یوسئ، بیا تاسو دلته ورته راب ټکس څه شی انتخابوئ؟ سکویر یا ټایټ یا ترو، هر یو مو چې انتخاب کړئ. دا به اجازه درکوي چې تاسو عکس هرې خوا ته مو زړه وي عکس انتقال کړئ، او شاوخوا د ټکس اجازه هم ورکوي.
بل اپشن لرو ټاپ اند باټم. ټاپ اند باټم باندې کلیک وکړئ، د عکس پورته او ښکته خواته د ټکس اجازه ورکوي، خو ښي طرف او چپ طرف ته اجازه نه ورکوي. او بل اپشن دی بیهایند ټکس. بیهایند ټکس څه معنی؟ عکس دی ټکس شاته ځي په دې شکل، ته بیهایند ټکس وایي. او ان فرنٹ اف بیا د ټکسو مخې ته عکس راوړي. ایډیټ ډراپ پوینټس کولی شي په خپله خوښه دغه تور ټکي چې ښکاري په دوه کلیک وکړئ، کش یې کوئ، په همدې اندازه تاسو د عکس نه متن لرې کوئ. هغه ستاسو خپله خوښه ده چې هر څومره غواړئ فقط دغه پوینټ یې تغییروئ، کش کوئ، په همغه اندازه متن له عکس نه فاصله اخلي. دا به نظر حالاتو ته دي چې څه رقم غواړئ له څلورو خواو کولی شئ دا کار وکړئ. بل اپشن دی موو ویت ټکس. موو ویت ټکس کله چې تاسو متن لیکئ، ټکس لیکئ، څومره چې ټکس ډیریږي عکس هم لاندې حرکت لري، یعنې لاندې ورسره راځي، حرکت کوي، موو دی. اما که غواړئ چې موقعیت یو ځای کې فکس شي بیا ورته راځئ رب ټکس کې اپشن انتخابوي فکس پوزیشن ان پیج. اوس چې څومره تاسو لیکنه کوئ لیکنه لاندې راځي خو عکس په خپل ځای پاتې دی. بیا راځو فارمات رب ټکس، په دې باندې پوه شو. دا نور اپشن دی بیا تکراري راغلی، دلته کلیک وکړئ، ټای ټو سکویر ان لاین ویت ټکس بیا تکراري دي. بل اپشن دی برینګ فارورډ او بل هم سنټ بیکورډ. کله چې تاسو یو څو عکس ولرئ، دوه درې څلور عکس وي، بیا دا اپشن عملي کېږي. اوس بیا څو عکس اضافه کړو. اوس آخری عکس کوم یو دی؟ دا عکس دی که نه؟ برسېره پرې دا عکس راوړو او پسې دا عکس راوړو. اوس دغه عکس تر ټولو آخره دی، د نور عکسو لاندې دی. که غواړئ دا مخ ته راوړئ بیا تاسو دلته ورته برینګ فارورډ. نو دلته په کوم اپشن کلیک کوئ؟ په برینګ فارورډ. یو کلیک کوئ د یو عکس مخې ته راځي، بل کلیک کوئ د بل عکس مخې ته راځي. که لس عکس ولرئ نو څو کلیکه به وکړئ؟ لس. نو لاندې اپشن به برینګ ټو فرنٹ، فقط یو کلیک باندې د ټولو عکسو مخې ته راځي په یو کلیک سره. نو دا عکس مخې ته راوړي. او که غواړئ چې بیرته عکس دا شاته یوسئ بیا دلته اپشن لرو سینډ ټو سینډ بیکورډ. اول اپشن کلیک کوئ، یو عکس شاته ځي، او که سینډ ټو بیک وایي په یو کلیک سره د ټولو عکسو شاته ځي. کیدای شي وایي دا څه په درد خوري. داسې کله تاسو ډیزاین کوئ، ډیزاینو کې بیا موږ اکثریت دلته شیپ وایو، دا شیپونه تاسو استفاده کوئ. صحیح دی؟ دا شیپونه بیا ضرورت کېږي ډیزاین کې چې یو شیپ دی بل شیپ شاته یوسئ، ډېر په کار کېږي دا اپشن ډیزاینو کې. سلیکشن پن، یو پن را خلاصوي چې دې کې دوه اپشن لري، هاید آل، ټول شیپونه یا عکسونه پټوي، او شوال بس ښکار کوي. تکراري اپشن دی مونږ ویلی مو په فایند کې که یاد مو وي. الاین دی، الاین هم د عکس جهت د ځینه تنظیموي. لیفت باندې کلیک کوئ چپ طرف ته عکس وړي، رایټ باندې کلیک کوئ سنټر باندې کلیک کوئ. صحیح دی؟ اما عکسونه زه یو څو انتخابوم، داسې چې دا عکس دی ښي طرف کې دی وي، دا عکس کوم ځای کې وي؟ مرکز کې وي، او دا عکس دی هم چپ طرف کې. څنګه ټول عکسونه په یو ځل انتخاب کړو؟ کنټرول نیسئ، په ټولو عکسو باندې کلیک، عکس تنه عکسونه انتخابیږي ټول. اوس راشئ دلته الایند، الاین لیفت، ټول عکسونه دغه عکس خواته ځي چې په کوم طرف کې دی؟ چپ طرف کې دی. الاین سنټر، ټول عکسونه سنټر یا مرکز ته برابروي. الاین رایټ، ټول عکسونه ښي طرف ته. ټاپ اند باټم میډل، دا چې کله په کوم شکل وي عکسونه؟ په عمودي شکل وي، په دې شکل. صحیح؟ کنټرول ونیسئ، ټول عکسونه انتخاب کړئ. اوس که ورته شي الاین ټاپ، ټول عکسونه پورته ځي. الاین میډل، د صفحې منځ ته ځان برابروي. او که الاین څه شو؟ الاین باټم انتخاب کړئ، ټول عکسونه لاندې راځي. بل اپشن لرو ډسټریبیوټ هاریزونټلی، ډسټریبیوټ ورټیکلی. اوس د عکسو ترمنځ فاصله مساوي ده په عمودي شکل. د دوه عکسو ترمنځ فاصله ډیره ده، دا کمه ده. که غواړئ چې د دوه ترمنځ فاصله یو شان شي، فارمټ ته راځئ، دلته الاین او دلته ورته وایي ډسټریبیوټ هاریزونټلی. دا خو هاریزونټل نه دی، دا څه شی دی؟ ورټیکل دی. نو دا بل اپشن انتخاب کړئ، ډسټریبیوټ ورټیکلی. په عمودي شکل چې کومه فاصلې دي هغه سره منظم کوي. او که چیرې په افقي شکل تاسو عکسونه کېږدئ په دې شکل او فاصلې غیر منظمې وي، که غواړئ فاصلې یو شان شي بیا څه کوئ؟
الاین ترازی ورته ډیسټریبیوټ هوريزونټلی په افقي شکل فاصله مساوي کوي. دا اپشن دا درې اپشن کار نه کوي. راځو لاندې بل اپشن دی یوز الاینمنت گایډز دی. یوز الاینمنت گایډز کچېره فعال کوي د صفحې پر مخ اکثر خواته انتقالوي تاسو ته شنه خطونه ښیي ښکاري دا راهنمایي خطونه دي. راهنمایي دا معنا که سپورت راځي درته وایي چې دې خواته حاشیه ده اجازه لري کولی شي لاړ شي خو لارښوونه درته کوي دې خواته ښي طرف ته چې راځو بل خطا شوي دا معنا چې ښي طرف ته حاشیه ده بیا هم دا راتیر شو له حاشیې نه آخر ته چې رسېږي یو بل خط درته اچوي وینئ دا خط دا معنا ورکوي چې نوره صفحه پای ته رسېدل نوره صفحه نه لرو. عکس چې کله صفحې منځ ته راشي بل خط درته اچوي دا معنا ورکوي چې عکس کوم ځای کې دی د صفحې په مرکز کې دی. چپ طرف ته چې راځي چپ طرف کې دا خطونه دو ته ګرافونه دي کوم ګرافونه دي ته ګایډز وایي الاینمنت ګایډز ښکاره کړي ښکاره یې که غیر فعاله کوي نور بیا د راهنمایي خطونه تاسو ته نه ښکاره کوي. او بلې هم بیا دی ویو ګریډ لاین دی ګرافونه تاسو ته ښکاري کلک پې وکړئ ګراف درته ښیي دا ګراف هم دی کوم شی ډیزاینوي د اندازې په خاطر ښه وي او که نه غواړئ کلک پې کوئ نه ښکاري په چاپ کې نه راځي دا فقط د نمایش لپاره دی. او ګریډ سیټینګ هم بیا همدغه ګرافو تنظیمات دي دا خپله در سره کار کوي. بل آپشن دی ګروپ. ګروپ څه کار کوي ګروپ که غواړئ تاسو څو عکسونه سره یو ځای کوي فعلا څو عکسه لرو 3 عکسه لرو خو زه غواړم دا 3 وړه عکسونه یو عکس شي. څنګه یو عکس شي که چیرې انتقالوم هم 3 وړه یو ځای انتقال شي صحیح دی او که سایز کوچنی کوم غټوم د 3 وړو یو ځای نو اوس جدا دي څنګه سره یو ځای کوي ګروپوي د عکسونه خو کار نه کوي هغه وخت کار کوي چې ټول عکسونه انتخاب کوي کنټرول به بیا ونیسئ له کیبورډ نه او ټول عکسو باندې به کلیک وکړئ 3 وړه انتخاب شو اوس راشئ ګروپ فعال شو ورته وایي ګروپ اوس دغه 3 وړه عکسونه څو عکسه شو یو عکس انتقالوي یا کوچنی کوي یا سایز ټول د یو عکس په شان دی ځکه 3 وړه سره ګروپ شوي یو ځای شوي. اما که غواړئ بیرته له ګروپ وباسئ بیا اپشن لرو ان ګروپ بیرته عکسونه سره جدا کیږي ان ګروپ کیږي. سرخلاص شو په ګروپ باندې او روټیټ هم عکس تاووي په هر جهت چې تاسو غواړئ یا فقط ورځئ روټیټ 90 درجې ښي طرف ته 90 درجې چپ طرف ته ورټیکل هوریزونټل په هر جهت کولی شي چې عکس ته شی ورکوي. بل اپشن کراپ لرو. کراپ چې کله غواړئ عکس قطع کوي دا نور پاک کړم یو عکس به پرېږدم اوس دا عکس لرو صحیح دی مثال دا عکس چې دی برې کم دی اما اوږدوالی زیات دی زه غواړم دا کټ کړم نو چې اپشن کوم اپشن په واسطه یې کټ کوئ د کراپ کلیک پې وکړئ دا تور تور خطونه پیدا کېږي دې ځینې تاسو حق لرئ چې د عکس کټ کړئ مثال له پورته خوا نه غواړم دومره کټ شي صحیح شو صفحه لري کوم او له لاندې خوا نه مثال غواړو دومره د عکس کټ شي تنظیموئ خپله ښه منظم قد یو کلیک پې کوئ یو کلیک پې وکړئ عکس په مغه اندازه څنګه کېږي کراپټ کېږي قطع کېږي صحیح شو. بیا راځو کراپټ بل اپشن دی کراپ ټو شیپ دی دا خو اختیاري کراپ دی تاسې کټ کوئ اما که غواړئ د شیپ په رقم یې کټ کوئ بیا تاسو فقط یو شیپ ورته انتخابوئ په هغه شکل د عکس څنګه کېږي قطع کېږي کراپټ کېږي تاسې دا کنټرول زیډ اوس راشئ کراپ ورته وایي چې دا عکس دی کراپ شي مثلا د داسې شیپ په شکل هر شیپ چې فقط شیپ دی خوښ یې کې کلیک پې وکړئ په همغه شکل عکس څنګه کېږي کټ کېږي. بل مهم اپشن دا دی اسپیکټ ریشیو دی چې تاسو د ځینې عکس مختلفو سایزو باندې کراپ کوئ یو په یو 2 په 3 کې 3 په 4 3 په 5 4 5 مثال څوک درته وایي دا عکس جوړ کړه په 2 په 3 کې صحیح دی نو تاسو راځئ دلته ورته وایي څو انتخابوئ 2 3 کلیک وکړئ وایي دومره راځي بس همدومره صحیح دی یو کلیک وکړئ په همغه اندازه یې درته کټ کوي یا مثلا عکس غواړئ قطع کې څو 4 په 5 کې 4 5 کې درته کټ کوي. فلک انتخاب کوي بیا څه کوي بیا فقط ښکته که چیرې عکس بر غټ وي اوږدوالی پورته او ښکته خوا یې درته کټ کوي نور ښي طرف چپ طرف یې نه کټ کوي او که بر یې زیات وي ښي طرف چپ طرف نه کټ کوي او اوږدوالي باندې بیا نه کټ کوي او فټ که ورته وایي بیا چوکاټ ته مکمل عکس برابروي یعنې عکس نه قطع کوي فقط سایز یې فټ کوي یا کوچنی کوي. دا د چې وظیفه وه د کراپ
او بل اپشن هایټ د زینه نو د عکس جګواله بر کولای شي تنظیم کړي دا په ټوله کې پکچر خلاص شو څنګه بل شي لرو شپ هم لکه پکچر داسې دی اپشنونه اما شپ نه کولای شي تاسو کوم شکل غواړئ رسم کړئ فقط شکل انتخاب کړئ رسم کړئ کله چې شپ رسم کړئ د سره شي فعال کیږي یو ټاب فعال کیږي د فارمټ په نام د ذکر شي نور شپونه رسم کړئ قد یو کلیک کوئ صحیح شو مختلف شپونه ټکس باکس چې کله کلیک وکړئ باکس رسموي تاسو ته اجازه درکوي چې د په منځ کې څه شی وکړئ لیکنه وکړئ صحیح دی دا لیکنه په دې ټکس باکس کې کیږي دا ټکس باکس هرې خواته کولی شي انتقال کړئ له ځانه سره مثال د صفحې په دغه کونج کې بدون د ټکس باکس لیکنه کیږي حاشیه کې اجازه نه راکوي خو ټکس باکس کې ولیکئ ټکس باکس یوسئ کوم ځای ته حاشیې ته اوس چې کله راشئ تاسو کنټرول پی ورته ووایئ نو ځای کې موږ لیکنه کړې ده چې په واسطه ټکس باکس دا هغه راکوي موږ ته اجازه چې د صفحې په هر برخه کې مزړو لیکنه انتقال کړي خو مشکل څه دی مشکل هغه بیرونی خط دی کنه بارډر دی او بل شاته سپین بیک گراوند لري وینئ د دې چل اسانه دی ټکس باکس په انتخاب کړئ فارمټ ته به راشئ فل څه شي ته وایي فل د شپ د ټکس باکس منځ رنګ ته وایي اوس رنګ لري یا سپین رنګ لري یا دغه رنګونه تاسو ورکړئ خو موږ غواړو رنګ یې له منځه یوسو څه ورته وایو نو فل رنګ یې له منځه لاړ بارډر لري بارډر یې موږ ویلی شپ آوټلاین د ځینې راشي ورته وایي نو اوس لیکنه هر چېرته انتقالوئ انتقال یې کوي نه بیک ګراوند راځي او نه هم بارډر تذکرې کارخانګي مې درته ویلې وه که نه تذکره چې کله تذکرې سره لیکنه کوئ نه لیکل کېږي ډېر جنجال وي نو همداسې یې مه لیکئ ټکس باکس کې به یې لیکئ ټکس باکس کې ولیکئ بیا د ټکس باکس یې هرې خواته وړې مشکل نه جوړوي مثلا تذکرې په دغه برخه کې لیکل شوي ولسوالي ما شی نور شي لیکلي ولایات دا شی دا داسې نه لیکل کېږي ته ورشي کلیک به کوې هلته چې کلیک کوې هیډر راخلاصوي حاشیه کې هېڅ لیکنه نه کېږي نو تاسو باید شی رسم کوئ ټکس باکس دا در سره ډېر کومک کوي او ډېر استفاده کېږي په ډیزاینو کې بې حد و بې اندازې دا و ټکس باکس د ځینې ټکس باکس ته چې انتخابوئ رنګ ورکوئ ډیزاین بیک ګراوند دا یو فل د منځ رنګ ته یې وایي منځ رنګ څه رقم وي پکچر وي پکچر دا معنی چې غواړئ دغه شپ شکل له څه شي نه ډک کړئ عکس ولري وینئ اوس دا عکس لري آوټلاین به څه ته وایي آوټلاین بیرونی خط ته وایي بیرون خط ولري ونه لري هغې څومره وي ضخامت او ډبل والی پکچر کې مې ویلې دلته هم ټول تکراري دي خپله یې کار کوي در سره نور دا شپ سوال لرئ مشکل